ملګرو سلام دې ورسي، خدای دې وکړي چې روغ او جوړ اوسئ. دا انشاءالله د ملګري شاته ګورئ، حاجي صاحب دی او مستان صاحب دی، اسماعیل دی، انعام دی او عزیز الله دی. روان یو هایک ته. ملګرو دا دی روان یو ښه. دغه پارکینګ دی، ګاډی هم دلته ودرولو او اوس دغه ځنګل کې انشاءالله حرکت دی. شاته که ګورئ دغه خپله لیک یا جهیل دی. حاجي صاحب لاره داسې ده، هغسې نه ده. او اوس بره دا د پیک ته رسیږو، نو د دې ځای نه د ماونټ رینیر بیخي نږدې ښکاري. ډېره یوه ښایسته منظره ده. تقریبا 4.5 مایله مزل هم وکړه، یعنې تقریبا 8 کیلومتره راځي. نو او بس دا دی هغه اصلي ځای ته تقریبا نږدې و. نور دا د ملګرو هغه اصلي ځای ته راوختو، دا بره پیک دی او ډېره ښایسته منظره لري دا ځای. هغه غر چې دی دلته یو مشهور غر دی ماونټ رینیر. نو بیخي د کیمره کې به دومره صحیح نه ښکاري، خو بیخي نږدې ښکاري همدغسې. نو دا دی بره سر ته راورسېدو. دا یې بل طرف دی، ډېر یو ښایسته یو جالبه ځای دی. داسې هوا لګي حاجي صاحب،